سلامونه، زه سمیع الله سمون د جنګي خان اکاډمي څخه یو تن همکار. هیله ده چې تاسو دغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نور ویډیوګانو لپاره موږ درسره تعقیب کړئ. ورځو موضوع ته. آیا هند څومره طاقتور دی؟ ولې هند ته طاقتور هیواد ویل کیږي؟ د هند فوزي تحقیقات ډیر قوي دي، په نړۍ کې همداسې بلل کیږي. ورځو موږ تاسې له موضوع څخه اورو چې هند ولې دومره طاقتور دی او هند څه راز لري. د هند اوسنی ځواک 2025 هند اوس مهال د نړۍ تر ټولو ډیر نفوس لرونکی هیواد دی چې د وګړو شمېر یې له 1.43 میلیارده څخه اوښتی دی. د نفوس دا ستروالی د هند لپاره هم قوت دی او هم ننګونه، قوت یې له دې امله چې د پراخو بشري سرچینو درلودونکی دی، او ننګونه یې له دې امله چې د ټولو وګړو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او تعلیم برابرول لا هم لویه مبارزه ده. د اقتصادي ودې سره سره د هند د هر وګړي کلنی عاید شاوخوا $200 ته رسېدلی چې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله لا هم ټیټ دی. اقتصاد یې په چټکۍ سره وده کوي. اوس د نړۍ دریم لوی اقتصادي چې نه خالص کورنی تولید GDP یې له $15,000 میلیارده څخه لوړ دی. د هند اقتصاد پر کرنه او د معلوماتو ټکنالوژي IT په مخ پر ودې صنعت ولاړ دی. بالیووډ د هند د فلمونو صنعت هم په نړیواله کچه د هند د کلتور او مثبت انځور په خپرولو کې مهم رول لري. په دفاعي برخه کې هند په نړۍ کې 4م لوی پوځ لري. د دفاع کلنۍ بودیجه یې له $80 میلیارده څخه زیاته ده چې دا یې له امریکا، چین، روسیې او سعودي عربستان وروسته د پوځي لګښتونو په برخه کې 5م هیواد جوړوي. هند د نړۍ 6م اټومي ځواک دی او د خپلې دفاع لپاره یې د توغندیو او جنګي الوتکو په جوړولو کې لوی پرمختګ کړی دی. د تیجاس په نوم جنګي الوتکې د 4م نسل په معیارونو برابرې دي او په 5م نسل الوتکو په جوړولو هم کار کوي. په نړیوال سیاست کې هند د پام وړ ځواک لري. له متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې سره یې اړیکې ډېرې ښې دي، خو له ګاونډي هیوادونو لکه چین او پاکستان سره یې اړیکې لا هم ترنګلې دي. د دغو اړیکو له امله هند لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه منل شوی نه دی. په شورا د دایمي غړي په توګه منل شوی نه دی. په کوردننه د ماویستانو او کشمیر شخړې لا هم د دې هیواد لپاره لوی ستونزې دي. په لنډ ډول هند یو مهم نړیوال اقتصادي او سیاسي ځواک دی. د هیواد په نړیوالو مسایلو کې مهم رول لوبولو لپاره ډیر بالقوت ظرفیت لري، خو تر ټولو لویه کمزوري له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو شخړې